یو ډیر افسوسناک واقعیا چې مونږ ویډیو هم وکتله چې یو هلک د خپل خاندان د خپل کورنۍ یو جنۍ سره بدکاری کړې ده او دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې هم ډیره زیاته وایرل شوې ده او شیر کیږي. تاسو سره شریکو دغه ویډیو د کتلو لپاره مونږ سره دا ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو د دې واقعي په باره کې ویل کیږي چې دا دوانه خپلوان دي او د دې هلک او جنۍ خپل منځ کې مینه وه. ویل کیږي چې دا هلک بهر ملک ته تللی او د جنۍ سره په موبایل باندې خبرې کولې چې د دې جنۍ نه غوښتنه کړې ده چې ما ته خپل تصویرونه او ویډیوګانې راولېږه او غوښتنه هم داسې وه چې بربند تصویرونه او ویډیوګانې ترې غوښتلې چې د هغې نه پس دې جنۍ ځان ته موبایل ایښی دی او د هغه لپاره ویډیو ریکارډینګ کولو چې خپل عزت او هر څه پکې ښکاره کړي دي. نو ډېره زیاته د شرم خبره ده او ډېر زیات د شرم مقام دی چې اول هلک د دې جنۍ نه دغسې غوښتنه کړې ده او بیا جنۍ هم د هغه غوښتنه منلې او خپل عزت یې نیلام کړی دی چې د هغې نه پس دغه هلک دا ویډیوګانې تصویرونه او ټول هر څه ډیټا په انټرنیټ باندې شیر کړی ده او یا خلکو ته ورکړی ده چې وی ګوري. نو د هغې نه پس دا په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي چې د دې جنۍ په باره کې داسې هم ویل کیږي چې اوس یې کور پرې ایښی دی او کور کې نشته. خو قدرمنو دوستانو داسې واقعې نورې هم ډېرې شوي دي چې په کوڅه کې هلک او جنۍ بدکاري کړې وي او یا داسې نور غلط کارونه یې کړي وي چې د خپل خاندان او کورنۍ نوم یې شرمولی وي. یقینا چې دا ډېره زیاته د شرم خبره ده او د شرم نه ډک مقام دی د دې خلکو دپاره چې دوی داسې کارونه کوي صرف خپل یار ته ځان ښیي خو دا یار ته ځان ښودل نه دي، دا د خپل عزت جنازه ویستل دي ځکه چې انټرنیټ او موبایل نن سبا دومره عام دی چې ماشوم سره دی او د داسې غلط ویډیوګانو د خورولو چانس ډېر زیات وي. نو ډېر احتیاط پکار دی او هیڅکله هم داسې غلط قدم مو اوچتوئ چې په هغې باندې ستاسو او ستاسو د کورنۍ بدنامي وشي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. دا یو پیغام چې تر تاسو مو در رسو. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.